سلام ګران اوریدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. افغان ځواکونو 5 پاکستاني ډرونونه ویشتي. د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ویلي چې تر دې مهاله له پاکستان سره په جګړه کې 15 بي پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. هغه همداراز ویلي چې تېره شپه د کندهار فرضي کرښې جګړه کې 15 پاکستاني پوځي سقوط 10 عسکر هم وژلي او ځینې ژوندي هم نیولي دي. د پاکستان هوایي بریدونو کې 19 افغان شهیدان شوي. د افغان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي له پاکستان سره د جګړې پر مهال د امریکا د ولسمشر غبرګون په رښتیا هم عجیب و، ځکه پاکستان د دغې جګړې پروژه اخیستې وه او په یوازې ځان یاد هیواد نشي کولی دغه ډول بریدونه وکړي. هغه ویل په روانه جګړه کې پر کابل، لغمان، خوست، کندهار او کونړ ولایتونو د پاکستان په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو کورونه بمبار شوي چې له امله 19 ملکي وګړي شهیدان شوي دي. هغه زیاته کړې د دوی دریځ روښانه دی چې د هیچا په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او د ټي ټي پي اعلامیه له دوی سره هیڅ تړاو نه لري بلکې پاکستان پورې تړاو لري. خوشحال سادات ویلي چې افغانستان نه د سیلانیانو ستر مرکز دی، نه د بهرنیو شرکتونو لپاره د پانګونې مهم بازار او نه هم پکې د ټکنالوژۍ لوی تولیدي فابریکې شته. نوموړي استدلال کړی چې پر افغانستان د بمبارۍ اغیز د پاکستان په پرتله کم دی، خو که جګړه د پاکستان لوی ښارونو ته وغځیږي نو هلته به درانه زیانونه واوړي او پر ولس، سوداګرۍ او تولیدي سکتور به سخت فشار راشي. جنرال سادات زیاته کړې چې افغان ولس له جګړو سره عادت شوی، خو د جګړې غږ د پاکستان د ښارونو پر مورال ژور اغیز کولی شي. هغه د پوځي کارپوهانو له قوله ویلي تعرض تر ټولو ښه دفاع ده. خیرخوا وايي پاکستان د امریکا پاتې شوو وسلو د له منځه وړلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان بانک د نظارت او مالي خدمتونو عمومي امیر لطف الله خیرخوا ویلي د پاکستان د جګړې اصلي موخه دا ده چې د امریکا وسلې له منځه یوسي. هغه پر ایکس پاڼه لیکلي کمونیستانو د داسې نظریاتي ویش تهداب جوړ کړ چې خلکو خپل عزت، ژوند، ځمکه هر څه هیر کړي، په هر وخت کې خپل نظریې پالي. نوموړي پوښتنه کړې چې امریکا الوتکې پرېښې وې که جنګي بیړۍ، امریکا توپونه پرېښي وه که توغندي، خو یوازې ټوپکونه ترې پاتې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي سره له دې چې ایران د هوکړې لپاره چمتووالی ښودلی و، بیا هم پرې جګړه وتپل شوه چې د دې جګړې تر شا داسې اجنډا موجوده ده چې غواړي د اسرائیلو نفوذ د پاکستان تر پولو پورې ورسوي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران، افغانستان او هند ګډ تمرکز له پاکستان سره د دښمنۍ پر بنسټ ده څو د پاکستان پولې ناامنه کړي چې هېواد له هر لوري د دښمنانو په کړۍ کې راشي او پاکستان په یوه تابع دولت بدل شي. خواجه آصف وایي چې د پاکستان ټول نفوذ د خپلو دایمي دښمنانو موخې په روښانه توګه درک کړي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیاو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له راتلونکې غونډې هېڅ تمه نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي چې د امنیت شورا خپل اغیز او ارزښت له لاسه ورکړی دی. نوموړي ادعا کړې چې افغانستان اوس مهال د پاکستان تر فشار او تیري لاندې دی. پر ملکي وګړو بریدونه کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د هغه په وینا امنیت شورا یوازې پر تکراري موضوعاتو غونډې کوي او عملي پایله نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې افغانستان باید په دغو نړیوالو غونډو کې حضور ولري، خو په خبره ملګرو ملتونو له افغانستانه دا حق اخیستی دی. امریکایي ځواکونو پاکستانیان وژلي. د پاکستان امنیتي سرچینو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې کراچۍ پر مظاهره کوونکو ډزې د امریکا قونسلګرۍ ځانګړو ځواکونو کړي چې نتیجه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او په لاهور او کراچۍ ښارونو کې د امریکا قونسلګریو اعلان کړی چې د روان امنیتي وضعیت له امله د ویزو ټولې ټاکل شوې مرکې د جمعې ورځې د مارچ تر 4 نیټې پورې لغوه کړي دي. د سفارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه د اوسني امنیتي حالت له ارزونې وروسته شوې ده. ټرمپ وايي د امریکا د مهماتو زیرمې بې سارې او د جګړې لپاره بشپړې چمتو دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر دې دمه د امریکا د مهماتو زیرمې هیڅکله دومره غټې او لوړ کیفیت لرونکې نه وي او د دغه زیرمو په مرسته امریکا کولی شي د جګړې پر مهال پراخ عملیات ترسره کړي. ټرمپ اوکراین ته د پرمختللو وسلو د وړیا ورکولو په اړه ولسمشر جو بایدن تور کړی او زیاته کړې ده چې د پوځ د بیارغونې بهیر ته دوام ورکوي. هغه ټینګار کړی چې امریکا د لوی بریا لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د ننګرهار پخواني والي ضیاءالحق مرخیل ویلي چې حکومتونه په سختو حالاتو کې خپلو ولسونو ته مراجعه کوي او د لا زیات ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره ورسره سلا او مشوره کوي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو حکومت باید په اوسني حساس پړاو کې 2 مهم ګامونه پورته کړي. د هغه په وینا لومړی باید یوه پراخه او ټولګډونه لویه جرګه راوبلل شي چې د بیلابیلو قومونو او ټولنیزو قشرونو استازي پکې ګډون ولري څو د هېواد د روان وضعیت په اړه بحث وشي او د ولس نظریات او ملاتړ ترلاسه شي. ښاغلي امرخیل دوهم وړاندیز د نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه کړی او ویلي دي له دې امله چې د نوي تعلیمي کال تر پیل پورې لږې ورځې پاتې دي باید له اوسه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو اعلان وشي. د هغه په باور دا اقدام به د میلیونونو افغانانو زړونه وګټي. د ننګرهار پخواني والي ټینګار کړی چې له بهرنیو دښمنانو سره مبارزه هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې د ولس قاطع او پراخ ملاتړ موجود وي. صالح وایي د پاکستان پوځ پر ډیورنډ کرښې ملي تاسیسات په تدریجي ډول له منځه وړي. د جمهوریت پر مهال د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو د مشروعیت نشتوالي له امله د پاکستان د پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملي بنسټونه په تدریجي ډول له منځه وړي دي. صالح پر ایکس پاڼه ادعا کړې چې طالبان نه یوازې د دفاع وړتیا نه لري بلکې د دوی روایت په کور دننه او بهر هم څوک نه اوري. هغه ټینګار کړی چې یوه ورځ موږ وسلې نه لرلې خو لږ تر لږه د غږ او روایاتو په لرلو مو خپلواک دریځ لاره خو اوس پاکستان دغه فرصت هم له منځه وړی دی. صالح په پای کې ویلي د ملي دفاع یوازینۍ لاره د ملي بیرغ او مشروعیت تر سیوري لاندې امکان لري. هغه طالبانو ته د خبرداري په توګه ویلي چې دوی افغانستان د 1990 کلونو سومالیا ته ورته کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي چې د ایران له لوري هیڅکله هم کوم ګواښ موجود نه و او ادعا کړې چې امریکا د اسرائیلو په استازیتوب اوسنۍ جګړې ته داخله شوې ده. نوموړي هغه کسان چې د په خبره اسرائیلو ته لومړیتوب ورکوي د امریکایي او ایراني وګړو د وژل کېدو مسؤل دي. عراقچي ویلي د امریکا خلک د ښه وضعیت مستحق دي او باید خپل هیواد بیرته ترلاسه کړي. اسرائیل وايي امکان نه لري چې ایران ته ځمکني ځواکونه واستوي. د اسرائیلو د پوځ نړیوال ویان نادو شوشاني د سې شنبې په ورځ بهرنیو رسنیو ته ویلي دا ناشونې ده چې اسرائیل به ایران ته ځمکني ځواکونه واستوي. هغه زیاته کړې چې دا کار عملي نه دی. د اسرائیلو د پوځ ویان ویلي و اسرائیل د ایران پر وړاندې یو پوځي کمپاین چمتو کړی چې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي خو د ځمکنیو ځواکونو د استولو امکان ډیر کم دی. هغه ویل لا تر اوسه پورې پرمختګونه مثبت دي او په جګړه کې لا هم بدلونونه راتلی شي. د ایران سپاه پاسداران اعلان کړی چې د امریکا پوځي هوایي اډه په بحرین کې پنهکه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو په اساس د سپاه پاسداران سمندري ځواکونو نن سهار